بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. بیا هم نجیب الله ځیرک پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن ورځ به په دې ویډیو کې تاسو ته یو داسې ښایسته اپلیکیشن وښیم تر څو د هغه په واسطه تاسو وکولی شئ د خپل فیسبوک باګراونډ ته یو ښایسته انځور ورثبت کړئ. ملګرو، د ویډیو له لیدلو وړاندې که چېرته مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب تر څنګ د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکړي او لومړی در ورسېږي. نو ملګرو، نوموړی اپلیکیشن هم په همدې ویډیو کې درته ښیم او همدارنګه همدا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو طریقه زده کړئ او د خپل فیسبوک باګراونډ ته یو ښایسته انځور ورثبت کړئ. ملګرو، راځو اوس د عملي کار په طرف راځو اپلیکیشن ته. نوموړی اپلیکیشن چې تاسو ګورئ دغه اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن به تاسو په پلی سټور کې سرچ کړئ. ملګرو، تاسو به نوموړی اپلیکیشن څنګه کړئ ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړ انسټال به کړئ او د انسټال وروسته به په اوپن باندې کلیک وکړئ. تاسو ملګرو راشئ دلته، لومړی به دلته کلیک وکړئ. دلته به کلیک وکړئ، له هغې وروسته به راشئ دلته. نو تاسو به د کلیک کولو سره مستقیما د ګیلرۍ برخې ته لاړ شئ. نو تاسو به راشئ دلته یو ښایسته انځور به ورته انتخاب کړئ. زه راځم دغه انځور ورته انتخابوم، یعنې ستاسو خپلې خوښې انځور. تاسو کوم انځور غواړئ ورته ثبت یې کړئ. بیا به راشئ دلته به هم تاسو ملګرو یو ښایسته انځور ورته انتخاب کړئ، هماغه انځور. نو ملګرو بیا به راشئ دغه بټن چې تاسو ګورئ نوموړی بټن به څنګه کوئ دغه به آن کړئ. نو چې کله تاسو بټن آن کړو اوس به راشئ خپل فیسبوک ته. نو ملګرو تاسو اوس دلته کتلی شئ چې د فیسبوک باګراونډ ته تاسو خپل انځور راوړلو. نو ملګرو کومه چېرته ویډیو خوښه شوه بیا هم یادونه کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.